حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت تے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د الله جل شانه ارشاد دی نه الله فرمایلی دی الله وینا داسې ده چې ما د خپل نیکو بندگانو د پاره هغه سيزونه تیار کړی دي چې نه د چا سترګو کتلی دي نه د چا غوږونو اوریدلی دي او نه د چا په زړه کې د خیال راغلی دی نه په زړه کې تیر شوي دي او بیا نبی اسلام فرمایي که تاسو غواړئ نو تاسو د قرآن پاک دغه آیات ولولئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین چې مطلب دا نه معنی دا ده چې یو انسان هم هغه نعمتونه نه دي کتلي چې کوم د بندگان د پاره هغه پټ او محفوظ کې خودل شوی دي. دې حدیث روایت بخاری شریف او مسلم شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، جنت نعمتونه داسې نعمتونه دي چې الله جل شانه زموږ تاسو نصیب کړي او دغه نعمتونه په نیکو اعمالو سره حاصلېږي او خپل مال د الله په لار کې خرج کولو سره حاصلېږي چې په هغې سره به الله جل شانه د بندگانو سترګې یخوي. نو الله جل شانه نبی علیہ السلام په دې حدیث کې فرمایي چې الله فرمایي چې ما د خپل نیکو بندگانو لپاره هغه نعمتونه تیار کړي دي چې نه په دنیا کې هغه د چا سترګو کتلي دي، نه په غوږونو اورېدلي دي، نه په زړه کې د هغې خیال راغلی دی، نه په خیال کې تیر شوي دي. او قرآن پاک ته پکې هم اشاره وشوه چې قرآن پاک کې الله فرمایي چې داسې نعمتونه دي چې هغه د بندگانو دپاره پټ او تیار محفوظ کېښودل شوي دي چې هغه بلکل هغوی کتلي نه دي. نو دغه نیک اعمال دغه نعمتونه په نیکو اعمالو سره حاصلېږي چې سړي او که زنانه وي چې غواړي دغه نعمتونه چې الله خپلو نیکو بندگانو دپاره تیار کړي دي دا په نیکو اعمالو سره حاصلېږي او غواړي چې د جنت نعمتونه ځان ته حاصل کړي، ځان د ګناهونو نه بچ کړي او نیک اعمال وکړي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.